د الله رب العزت د قدرت په نښو کې یوه نښه دا د الله وایي منامکم باللیل تاسو چې د شپې راویده کېږئ که دې خوب کې دې سوچ وکړو دې ویده کېدو کې نو د الله رب العزت ناشنا قدرتونه به وینې په دې کې او د هغه عظمت د هغه سره محبت هغه به دې په زړه کې ډېر شي څه ناشنا شي الله دا پیدا کړی د ویده کېده ژوندی انسان په هغه باندې مرګ راشي مرګ یو وړوکی مرګ یو لوی مرګ دا وړوکی مرګ دی دا د هغه لوی مرګ کشر دی خو په دې کې چې دی نو ساه مکمل د انسان نه نوځي د بدن نه نوځي ساه نور دا مرګ دی انسان دا سترګې بندېده او ټول اندامونه غلی شي او زړه چلیږي دې قدرت د الله ته ګوره او ټول اندامونه غلی شي او غوږ کار کوي چې څوک درته اواز وکړي چې ته راپاسې اوس که چېرته موږ ویده کېده او دا سترګې دغه شان کولاوه معمولي رڼا به بعضو خلکو لږې هله خوب نه ورځي یا بین په موږ لګېدی ګوره بین هم په چا نه لګي بین په موږ لګېدی دا څوک دی آخر چې هغه دا سترګه دغه ټیم کې دمه کي او پوزه چې دی هم دقه پوزه ده دې ټیم کې بین نه راکاږي دې ته سوچ کړی وایه نه موږ دې ته چې د سوچ نه دی کړی ځکه چې دې کې سوچ هغه څوک کوي چې هغه د الله قدرتونو ته توجه وي او الله رب العزت دې خلکو ته د عقل خاوندان ویلي دي سورت آل عمران کې وایي دا هغه خلک دي چې دوی سوچ کوي په اسمانونو کې په ځمکو کې د الله په مخلوقاتو کې اوس دغه پوزه ده د شپې په 10 بجې په تا بین لګي 15 منټه د پاسه په 10 بجې په تا بین نه لګي څوک دی که نه نو دا ملحدینو ته زه حیران شم او دا دهریه ده چې کوم وایي هېڅوک نشته چې دنیا نظام چلی د هر څه دقه شان روان دي ابوالعزم یو ځوان لیدو دی انګریزانو ملک کې دی او هغه باس کو دی یو ملحد سره چې هغه انګریز نو خبره ورسره داسې روانه کړه چې ستا دا چشمې وي ډېرې مزدارې دي هغه وایي دا مزدارې دي کمې کمپنۍ والی وي پلانې کمپنۍ والی او ډېرې مزدارې دي چا جوړې کړي دي وایي دا د کمپنۍ به یې لیکلي دا هغوی جوړې کړي دي بیا ورته وایي ستا د سترګو کې زور ډېر دی که د چشمو به د شیشو کې هغه نه سترګو کې زور ډېر دی وایي دا چا پیدا کړي دي بس هغه کله مخکې او کله وروسته هر څه دې ګډوډ شو کمزوري چشمې ته یې دا پلانې کمپنۍ جوړې کړي ده دومره زورورې سترګې هسې پیدا شوي د دې به څوک نه چې هغه پیدا کړي دي د دې به خالق نه چشمه ته نه مني چې دا بغیر د کمپنۍ نه څنګه دا جوړې وایي کمپنۍ جوړ کړه او له پاسه بې نښه هم ده وایي دا ستا دا سترګې زوروري که دا دوی نه سترګې زوروري دي سترګې کمزوري سترګې خو هغه زور دی چې که دا دنیا داسې ترقي وکړي که نه چې د نن نه دې ترقۍ ته وګوره کومه چې نن ده ورسره یو 10,000 کاله نور کې که نه 10,000 کال او د ترقي ورځ ته ورځ زیاتېږي هغه زور ته کیمره نشي رسېدی کوم زور چې د انسان په دې سترګه کې دی ښه نو وایي دا چا هغه ملحد ډېر اوږد بحث هغوی کړی اوس 15 منټه لګي او کله یو څه وي او کله یې بل څه وي هغه ورته یو خبر راټینګه کړې وه هېڅ ورسره هم نه اخر سړی سوچ کې شي چې زه اوږده شم او د هر څه داسې دمه شي داسې څوک به نه چې دا کار کوي دی هغه الله رب العزت دی نو هسې خبره مې دا کوله که دې که اوس لاړ اوس رانه دا بله موضوع پاتې کېږي د الله دا قدرتونه دا یو ډېر خوندوره موضوع ده او د انسان ته زړه هم نه کېږي ځکه چې هره خبره چې د الله سره تعلق ساتي به یې کې خوند ډېري نو که دې خوب کې موږ چېرته سوچ وکړو نو د الله یو عظمت د الله توحید د الله یووالی هغه ټول به ته راښکاره شي بیا دا د الله احسان هم دی په موږ باندې دا خوب وجعلنا نومکم سباتا او دا شپه بیا الله د خوب دپاره ګرځول انسان دمه شي ټوله ورځ سړی منډې ووایي دې کټ ته وکړي چې لږ ساعت پرېوځي بس
چې راپاسي لکه دی چې د سره نه وتی دی نه یې کار کړی نه یې مزدوري کړې داسې تازه راپاسي اوس که دا خوب نه وی او دا مسلسل زمونږ دا ژوند وی زمونږ به څه حال وی دومره یو لوی احسان الله به موږ باندې کړی ماسپښین کې سړی یو 10 منټه اوده شي چې راپاسي لکه دی چې د سره د سهار نه ویښ نه دی او دی چې د سره څه منډې نه دي ویلی او څه کار یې نه دی کړی نو دا د الله رب العزت قدرت هم دی او د الله رب العزت احسان هم دی په موږ باندې ها د دې خوب په دوران کې چې کله انسان اوده شي نو ده ته خوبونه راځي بعض خوبونه هغه چې انسان لره خوشحاله کوي بعض هغه دي چې انسان لره غم کې اچوي بعض هغه دي چې انسان یری په رعب کې وراچوي نو بیا دا خلک د هغې په باره کې معلومات کوي چې اخر دا څه شی دی د دې حقیقت شتي که نشتي او منلی پکار دي او که نه دي ګوره د پخوانه د دې خوبونو په باب کې الرؤى والاحلام د دې په باب کې اختلاف دی ډېر نظریې د دې تعلق د دې متعلق دي زه صرف 3 نظریې ذکر کوم چې دا اهم دي یو نظریه هغه د هغه خلکو دی چې هغوی د دې نه انکار کوي هغوی د دې هېڅ اثر نشتي دا هېڅ هم نه دي دا دې ښه نو دا څه دي وایي دا هسې خیالات دي اوهام وهم دی پالتو خبرې دي د خوب په منځ کې انسان ته خیالات راځي وهم راځي او دا داسې څه نشتي چې دې کې څه واقع بشي او څه تعبیري دی او نه دا د انسان د نفسیاتو سره تعلق ساتي کله یو خبره کله بله کوي او دا د ملحدینو مذهب دی څوک چې د هغوی نه متاثره دي اصل وجه دا ده د ملحدین او څوک چې دوی نه متاثر دوی د غیبو نه منکر دي غیب غوندې شی نه مني دوی او دا خوب چې دی دا هم د غیبو سره تعلق ساتي نو دوی خو دې چورلټ انکار کوي ملحدین او څوک چې د هغوی نه متاثره دي هغوی دا خوب داسې اوهام دي هسې خیالات دي انسان ته په خوب کې راځي نوره خو اصل نشتي نو دا خو ګمراه دي ښه صفا دویم قسم خلک هغوی پکې غلو کړې ده یعنې هغوی خوب له دومره اعتبار ورکړی دی چې په دې باندې شرعي احکام مرتب کړي دي د دې نه دین اخلي خپل او دا دغه صوفیان حضرات دي چې کوم غلو کړې ده د پیر پرست بابا پرست قبر پرست دې حال ته رسېدلي دي چې د خوبونو نه شرعي احکام اخلي یعنی حلال پې حراموي حرام پې حلالوي دومره غلو یې پکې کړی دی یو کار چې الله واجب کړی دی د خوب د لاسه دوی هغه کار کیدای شي حرام وګرځي یو کار چې الله حرام کړی دی د خوب د لاسه به حلال وګرځي دا اوس دوی زیاتې کړی دی ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په تک سره دنیا نه چې هغه لاړ دین مکمل دی او نه اخوا څوک بیا بل پیغمبر راتلو والی دی چې یاره هغه به موږ ته باقي مسایل ښیي نه دین پوره دی ختم نو په خوبونو کې داسې څه تا ته که راشي چې یاره دا حلال حرام دی دا حرام حلال دی دا به صحیح نه وي وجه دا ده لکه اوس الله رب العزت هر د عقل خاوند پې پوهېږي الله رب العزت موږ ته ووایي مثال چې دا پلانې شی دا حلال دی په شریعت کې چې موږ ټول وایو دا حلال دی سره پاسه 1400 کاله دا خبره روانه چې دا شی څه دی حلال دی قرآن کې هم دی حدیث کې هم دی علما هم بیانوي امت حلال ګڼي د ځمکې په یو ګوټ کې په یو کور کې او دغه کور په یو ګوټ کې یو کس خوب ولیدو چیرې یو بزرګ راغلی و او هغه ماته دا ویلو چې دا شی حرام دی بیا هغه وایي چې هغه خوب و بزرګ و پلانی و او علانی و یا داسې ولیدو چې پیغمبر راغلی دی او ماته وایي چې دا حلال پیغمبر وایي زه اوس داسې کیدی شي چې ټول امت ته چې کومه مسله الله رب العزت بیان کړې ده هغه د ځمکې په یو ګوټ کې یو سړي په کور کې کور په ګوټ کې خوب ولیدو او صرف هغه ته ویلی کېږي نو دا باقي امت به څه کوي باقي امت به څه کوي که موږ ووایو چې دې پیر صاحب دا خوب صحیح دی
او د دې بزرګ دا خوب او په دې باندې شریعت احکام موږ بنا کوو جوړو پې نو د دې باقي امت سره به څه کوو دا خو که یو سړی وایي چې زه په واټساپو کې میسیج وکړم اول خو ستا میسیج ټول امت ته رسي نه خو موږ به وایو چې زه رسي او کله چې دا واټساپ وي نه وي نو بیا به موږ څه کوو بیا به دا حکم ته څنګه رسي ډېر لرې نه ځو یعنې د نن یو څو کاله شاته لاړ یو څو کاله شاته لاړ شه چې موږ کې زموږ چې موږ ټولو هغه دور لیدلی نږدې و چې د انټرنیټ په داسې زور و شور سره نه و که دغه ټیم کې چا خوب لیدلی وی چې دا حلال حرام دی یا حرام حلال دی دی به امت ته دا خبره څنګه رسوي او داسې کیدی شي چې الله رب العزت یو مسله پرېښودې ده د دین او قرآن کې وایي ما دین پوره کړو نو بیا خو والعیاذ بالله دا خو ته داسې وایي چې د الله په خبرو کې تناقض دی یو طرف ته الله وایي چې ما دین پوره کړو بل طرف ته کس ته خوب ښیي چې نه دا حلال چې دا حرام دی او دا حرام حلال دا څنګه کیدی شي دې قسمه خلکو دا هم گمراه دي هم گمراه دي وی مونږ خوبونه منو نو داسې مني پیغمبر راغی او مونږ ته یې دا ووایي چې ته داسې کار وکړه چې امت ته دا ووایه چې دا کار داسې وکړئ دا کار دغه وکړئ دا داسې وکړئ د رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیده دا مثلا د خوبونو سره تعلق ساتي دا کیدی شي دې نه څوک انکار نه کوي صحیح حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک ما په خوب کې داسې ویني لکه زه چې یم شرط دا دی لکه زه چې یم نو دی زه ولیدم شیطان په دغه صورت کې نشي راتلی په کوم صورت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دی اوس داسې کیدی شي چې صورت بدلي او تا ته داسې خوی کېږي چې دا پیغمبر دی نو هغه پیغمبر نه دی لازم نه دی چې ته خوب کې داسې ویني چې یاره زه پیغمبر وي بس دا پیغمبر دی بیا به ته دا ګوري چې آیا هغه سړی داسې و لکه اوس یو سړی ویني خوب کې چې یو کس راغی سم دنګ او داسې او داسې او هغه پیغمبر و د ده را خوب د پیغمبر لیدلی څه دلیل دی وایي سم دنګ حالانکې د رسول صلی وسلم سیرت ته چې واپس شي نو هغه نه ډېر دنګ و نه هغه چیت یو سړی وایي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو او سترګې تکې شنې وې ښکلې مزدارې موږ وایو چې نه د رسول صلی الله علیه وسلم سترګې خو شنې نه وي نو کله هسې دا خصوصا دا نه دا صوفیان دوی هسې بس قیصه راوالي او د عوامو باندې د لوبو کولو هم دا د هغوی یو طریقه ده لکه مثال کې غواړي چې تا په خپل جال کې راولي نو تا ته به وایي پرون مې خوب ولیدو خوب مې ولیدو پیغمبر سره ناست وم یا به تا ته وایي چې د پلاني بزرګ سره ناست او راته یې وایي چې به ده سلام ووایه هغه بل بیا سم لیونی شي پیغمبر سلام راولی بزرګ سلام راولی نو کله دوی دا قصې د عوامو د راټینګولو دپاره کوي چېرې دا عوام راټینګ کوي یو ځای کې لګیا یو بیان کو خلکو ته ډېر شی ناست دي نو بس داسې خط ولا دا کار دوی پلین کړی دی مخکې نه یعنې دا د دې سیب ده چې په کرسۍ ناسته او چا چې ولې دا کاغذ ورکړو دا د دوی مخکې نه یو طریقه جوړه شوې تشویده طریقه ده نو کاغذ یې چې راواوسي چې ورته وګورو دوی په ژړا شو ډایرکټ په ژړا شو بیان منځ کې خاصري دی کاغذ کې وی دا کاغذ دې ملګري راکړو چې د پلانې بزرګ نه دا خبر را نقل کوي چې هغه پرون رسول صلی الله علیه وسلم د شپې په خوب کې لیدلی دی او هغه دا درخواست کړی دی چې دې کانفرنس له دې پروګرام له چې څوک راځي هغوی ته زما طرف نه خاص سلام ووایه او ټول په ژړا شو ټول په ژړا شو چې وګوره موږ دومره مرتبې والا یو په داسې ګډ پروګرام کې ناست یو اوس تاسو نه تپوس کوم د دې نه بعد دې صاحب چې رقم خوب بیان کو د ده به څوک د ده خبرې ته به څوک غلط ووایي دې که بیا چاته دا وایي چې کروړاو کې راکه یا دا کور یا دا بنګله یا دا ځان قربان که چاړه راواله به دې مرۍ کې د هغه
جهالت دی. نو د خلکو د راټینګولو دپاره یو طریقه هغه د دې خلکو سره دا ده. نو درې قسمه خلک شو موږ سره، دوه خو ګمراهان بیان شو، یو هغه چې د سره یې مني نه، دویم مني هغو پکې غلو کړي او دومره غلو یې کړې ده چې شرک ته هم لار کولاو کړې ده، شرک ته یې لار کولاو کړې ده. اوس یو سړی ماته دا هم ویلی شي چې آیا دوی همیشه په خپلو خوبونو کې دروغجني؟ یعنی دی همیشه دروغ وایي چې ما داسې لیدلي ما داسې لیدلي او هغه به ده نه یې لیدلي. موږ وایو نه، یا خو دی دروغ وایي، دا خو صفا خبره، یعنی ده خوب د سره لیدلی نه دی، یا شیطان ده ته دا خوب ښوولی دی، ده لیدلی دی، دی دا خبره صحیح کوي چې ما خوب لیدلی، خو دا ورته شیطان ښوولی دی. او ځکه قرآن کې الله وایي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطانان وحی کوي خپلو ملګرو ته. عبدالله بن عباس د دې په تفسیر کې وایي هما وحیان، وحی دوه وحی دي، درې مې نشته. فوحی الله تعالی الى محمد، وحی د الله هغه محمد صلی الله علیه وسلم ته وه، ووحی الشیاطین الى اولیائهم، او وحی د شیطان د هغو ملګرو ته ده. دا یو وحی د شیطان چې انسان ته خوب یو قسمه راولي او دی پکې چې دی پې ګمراه شي، دی پې ګمراه شي. دریم قسم چې کومه نظریه ده او کوم مذهب دی، هغه د اهل ایمانو د حق پرستو، هغه دا دی چې هغوی دا مني چې او انسان چې کله ویده شي دی خوب ویني او دا خوبونه راځي انسان ته، خو هغوی په دې کې غلو نه کوي، یعنی د دې نه شرعي احکام هغه نه راوباسي. دا نه چې یو جدا حلال حرام دی او حرام حلال، نه نه نه، ځکه چې هغوی دا وی شریعت د رسول صلی الله علیه وسلم په وفات سره ختم شوی دی. خوبونه یو زیری دی یا یو یره ده، ورسېدی خوبونه یا زیری دی یا یره ده. او حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، خو واضح حدیث دی، ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، نبوت او رسالت دا ختم شو، فلا رسول بعدي ولا نبي، زمانه بعد نه رسول شتي او نه نبي شتي. نو بيوي لكن المبشرات زيري پاتې دي، وحي ختم شوی ده، رسالت نبوت ختم شوی ده، خو زیري پاتې دي مبشرات. هغوی یا رسول الله مبشرات څه ته وایي؟ وی رؤیا المسلم، مسلمان چې دا کوم خوبونه ییني دا ښه خوبونه، وهي جزء من اجزاء النبوه، دا د نبوت په برخو کې یو برخه ده. بل به راشي خوشحاله شي، یعنی معنی ده چې څوک خوب ویني ده ته نبوت ملاو شو، د نبوت په برخو کې برخه ده. نه، څنګه د نبوت په برخو کې دا برخه ده؟ هغه حدیث خو تاسو اورېدلی وایي سوسو پیرې عایشه رضی الله عنها وایي چې اول چې په رسول صلی الله علیه وسلم وحي شروع کېده نو څه به ورته راتلو؟ خوبونه به ورته راتلو، رښتینې خوبونه. نو چې څه به خوب کې ولري سهار له باغ قشاري شو. نو انبیاو ته الله رب العزت وحي ګوره خوب کې هم کوي، ځکه په دې اعتبار سره رسول صلی الله علیه وسلم خوب ته د نبوت یو حصه یو برخه یې ورته ویلی. دې دا مطلب نه دی چې د انسان چې دی بس دی پیغمبر شو دی نبي شو سهار له به دی نبوت دعوې کوي، نه. هغه حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ما چې کوم ذکر کو، اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم. په رسول صلی الله علیه وسلم چې وحي شروع کېده نو شروع د دې نه وشوه چې ښه خوبونه به یې لیدو، ښه خوب هغه به یې لیدو. او یو حدیث کې داسې راځي، دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. د مؤمن خوب لیده، مؤمن چې کوم خوب ویني دا د نبوت په 46 برخو کې یو برخه ده. د نبوت څو برخې دي؟ 46. یو برخه پکې دا ده، یعنې انبیاو ته چې په یو طریقه وحي کېږي، یو هغه دا ده چې هغه ته
خوب کې الله رب العزت وحی کوي. نو منګ یې منو الحمدلله او غلو پکې نه کوو او نتی منکر یو د منکرینو دهریو په شان. دا هغه لار د هغه مذهب دی چې هغه صحیح د قرآن او حدیث سره موافق دی. موږ ښه خوبونه منو او موږ وایو دې کې فایدې دي. زه به هغه فایدې ذکر کوم خو ما راته صرف دوه ذکر کړي چې دا یا یره ده یا زیری. یا خو تا ته زیری درکړی کېږي چې ته خوشحاله شي، دا هم د الله احسان دی. قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله چې په دوی به سیاره نه، دوی دپاره زیري دغه ایتونو کې الله. هغه زیري یو تفسیر دا دی، دوی دپاره څنګه زیري دي؟ وایي دوی ته به ښایسته ښایسته خوبونه راځي چې د هغې سره به دوی خوشحالېږي. هغه یو قسمه زیری دی د مؤمن دپاره. ابراهیم علیه السلام خوب لیدلی، خوب یې ولیدو انی ارا فی المنام انی اذبحک. زوی وایي زه تا په خوب کې وینم چې زه تا حلالوم. دا وحي ده، ځکه یې زوی روان کړی، ځکه یې زوی روان کړی د حلالولو دپاره. اسماعیل علیه السلام ځان سره روان کړی نو. رسول صلی الله علیه وسلم ته خوبونه راغلي دي ډېر، د هغې خو به تفصیل انشاءالله ذکر کوو که نن موقع وه که نه بله موقع باندې به ذکر کوو. یوسف علیه السلام ته خوب راغلی، وایي زه وینمه چې یولس ستوري والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، او نور او سپومې ټولې ما ته سجدې لګي. هغه خوب دقه شان واقع شو څنګه چې هغه لیدلی و. هغه الله رب العزت رښتیا کړو. نو په دې باب کې درې قسمه خلک دي. اول ځان په دې مسله پوه کول غواړي، دوه ګمراه دي او دا درېیم په حق دی. بیا راشه دې مسلې له اوس د مؤمنانو کې بیا دننه دا کوم چې دا مني او غلو پکې نه کوي، دوی کې بیا خلک په یو څو قسمه دي. بیا په دوی کې خلک په یو څو قسمه دي چې په دې مسله پوره پوه شو. یو دا اولنی قسم هغه دی چې د سره خوب له توجه نه ورکوي، بالکل ولا خوب له توجه نه ورکوي، وکأنها لم تقع، لکه د سره چې د خوب لیدلی نه. دا طریقه هم غلطه ده. کیدای شي یو خوب ته وینې په هغې کې ستا د دین او د دنیا ګټه وي، په هغې کې ستا د دین او د دنیا ګټه وي، تا ته یو زیری پکې میلاویږي، یو خیر را روان دی، یو خوشحالي را روانه ده، یا خو ته په ګناهونو کې واقع الله دې یری چې دا ګناهونه نور پرېږده او تا ته ځان غافله کړی دی. دا طریقه صحیح نه ده. او زه درته یو قصه ذکر کومه، پته نه چې تاسو کې کیدای شي بعضو اورېدلي. هغه قصه چې ده هغه د دغه سره واقع شوې وه، د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سره. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خوب لیدلی و، او په هغه خوب کې داسې دي چې هغه وایي په ما پسې چې دی دوه ملایک رالو، او دا ښه صحیح روایت کې دا قصه راغلې ده. ما داسې کار ما یو پیر کې ستاسو ته بیان کړی و. هغه وایي كنت غلاما شابا، زه ځوان هلک کوم، په ورځو کې واده مې لا نه و کړی د رسول وسلم په زمانه کې. نو اکثر به په جومات کې ویده کېدم، اکثر به په جومات کې ویده کېدم. نو چې چا به خوب ولیدو قصه علی النبي صلی الله علیه وسلم، سهار به هغه خوب رسول وسلم ته واوره. او دا دلیل دی په دې باندې چې خوبونه لیدی کېږي یوه، او خوبونو له اعتبار ورکول پکار دي. ځکه به سهار رسول وسلم ته بیان کړو نو هغه به بیا یو تعویل یو تعبیر هغه راوویستو. نو یې ما دا وویل چې یا الله ما ته هم چېرته داسې خوب راوړه، دا خوبونه هر چاته نه راځي. یا الله که زما نصیب پکې ما ته وښایه، یا الله که زما دپاره دې د خیر او د ښېګړې څه اراده کړي، دا قسمه دعا یې وغوښته. فارني مناما، ما ته خوب وښایه، ولې یعبره لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې سهار زه رسول صلی الله علیه وسلم ته چې ما لیدلی، ځکه سهار مانځه نه بعد به رسول صلی الله علیه وسلم وایي چا خوب لیدلی، ملګرو بیان دی به دغه شان ناست نه ولیدلی. نو ده به ارمان و چې ما خوب ولیدی، سهار مې رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل او ما لیدلی. الله اکبر. الله یې زه دعا څنګه قبوله کړه.
فنمت بیا چې ویده شوم دقه شپې له فرأیت ملکین دوه ملایک مې ولید دوه فرشتې چې دا رالو ما پسې فانطلقا بي زه ځان سره روان کړه په دوی کې دوی سره یو بل ملک بله فرشته او سره میلاو شو نو هغوی راته دا ووایي چې دا کوم دریم چې ورسره میلاو شو ملک انک رجل صالح ته نیکعمله سړی یعنې یېرېږم خبره داسې د یېرې نه ده او ته نیکعمله سړی زه دوی بوتلم اور له اور لکه کوې ده او پای کې اور دی او پای کې خلک پراته دي بس پکې ما وپېژندو زه یې د ښۍ طرف ته بوتلم بده دا خوب ولیدو او دې ته راځم چې د خوبونو دا تعبیر څومره ګران کار دی ته اوس د دې څه تعبیر راوباسي وایي چې سهار شو حفصې ته مې وویل خپلې خور ته چې هغه په رسول سلم واده وه چې ما داسې خوب لیدلی او د سوچ خبره ده چې دوو ملایکو بوتلم او د اور خواله بوتلم د هغوی دپاره د سوچ خبره وه دینداره خلک وو کیدای شي هغه سړی چې د دین او جهنم او جنت او الله دې طرف ته توجه نه هغه دپاره هېڅ ګټه خبره نه ده نو هغې بیا رسول سلم ته ووایي چې د داسې خوب لیدلی او ما ته ذکر کو نو هغه ورته څه تعبیر راوویستو ان عبد الله رجل صالح عبدالله نیکعمله سړی دی لو كان يكثر الصلاة من الليل چې د شپې د تهجد یې ډېر کولی یعنې دا د ده دپاره یره ده چې دې تهجد ډېر نه کوي نو چې ډېر یې کوي خو فایده دې ولې یره اوس انسان وایي زه د سره خوب له توجه نه ورکو نو که داسې خوب وي نو امام زهري رحمه الله وایي او هغه ورځ شو بیا عبدالله تهجد نه دی پرېښود وکان عبدالله بعد ذلك یکثر الصلاة من الليل بیا به د شپې ډېر تهجد کول خبره مې دې پورې کوله چې یو قسم خلک هغه دي چې هغوی دا کوم چې خوبونه مني او لکه زه د مؤمنانو مسلمانانو باز کوم چې په صحیح لاره دي هغوی به دې له توجه نه ورکوي چې یاره به د سره ورله توجه نه ورکوي نو موږ وایو دا خلک دا کار د دوی څه دی دا غلط دی کیدای شي الله تعالی ته څه د خیر لاره ښیي کیدای شي ستا یری او کیدای شي تا ته یو زیری میلاویږي یو خیر را روان دی د یوې سختې نه وتو والی نو په دې کې به ستا دپاره به خیر ښه دویم قسم خلک او چې دا ډېر دي موږ کې کومې چې مني په هغوی کې ډېر دي هغو پکې سمه غلو کوي یعنی دومره غلو چې د دې د لاسه د ژوند مفلوج شوی دی ژوند یې ولاړ دی کار کسب یې خراب شوی دی بس په دغه انتظار دی ما خوب لیدلی او مار ټک را کړه دی اوس دقې ته په انتظار ناست دی چې مار به راځي او ماله به ټک راکړي نه مزدوري شتي نه عبادت شتي نه د ښځې او د بچو سره ژوند تېرول شتي نه د ملګرو خواله تګ شتي نه خوشحالي شتي بس دقه دروازې ته ګوري او سوړي ته ګوري چې ته کوم ځای نه به مار راوځي ټک به راکړي یعنې وړه خبره به وي یو خبره چې هغه د تعبیر د سره ده نه زه درته د خوبونو بیا اقسام بیانوم هغه د سره د تعبیر ده نه او دی به ګرځي یاره خوب مې لیدلی و سر مې ترخ کې نیولی ده او روان او لیونی کړی دی ګرځي پسې ګرځي زما خواله داسې کسان راشي په دې دعوت کې د الله په توفیق سره د ډېر وخت نه الله رب العزت ماله توفیق را کړی چې زه دعوت ته کار څه ټک پک کوو نو هغې کې زما تجربه شوې ده زه سړی د مخ نه م پېژنم الحمدلله څه نه څه د مخ نه پېژنم چې دین سره به ده څومره تعلق وي په دې مخ کې د انسان نور وي بل د خبرو دا طریقه د دین په باره کې سوال د دې پته لګي لکه اوس یو سړی ما نه سوال وکړي ډېر دقیق د دین په باره کې ما ته خود اندازه ولګي چې دا سړی شوقي دی لیکن دا سوال هر چا ذهن ته نه راځي یو نیم به راشي د مخ نه د ښځو خبره د ښځې اکثره وي ملیکو تې کډه کړې ده
بالکل څه اثرات د دیندارۍ به پکې نه ښکاري، هېڅ اثرات پکې نه وي. خو دا ټینشن یې راغستی دی. خوب مې ولیدو میان پکې ډېر وو او درېیمه ورځ د دا میان ځایونه او دا دغه یې زه ورته مونځ څنګه، زه داسې سړی ډایرکټ په دې کې راګېرو. کسان راپسې راشي اوس کېدای شي دې بیان اورېدو بس څوک زما با تعبیر یقین هم نه کوي خو هر چا سره نه بعض دي کې چې ما ته فایده ښکاري. لکه کس راشي ما پسې وایي هیله مو چې لکه زه کندې ته ولېږم، اندازه زه ولګم چې دا سړی دیندارۍ کې برابر نه دی او دومره توجه دې له ورکړې ده. د دې نه غټه مسله دا وه چې موږ توجه دې له ورکړی چې الله به راضي که ناراضه به وي. زه ته مونځ څنګه، مونځونه نه کوې، زه هسې داسې دغه که مونځونه نه کوې او مونځ خو نه کوو. نو کنده دقه ده، خو دا حقیقت دی. نو کنده یې تولیدلي دي، مونځ چې نه کوي دې ځان کوم ځای ته ګزاري، کندې. زه ورته دا مسله اهمه ده، دا رانیوه غواړي. نږدې ورځو کې یو کس ما پسې راغی او دا خو دې تعبیر سره مناسب وم کې سوچ کوې خوب وینم سویم پرېږده او د خولې نه مې وینه روانه ما پکې سوچ کوې د دې خوب سره رموز او یو شی او بل شی. اصل خبره ده د سړي حالاتو ته به ګورې او د دین نه به خبرې. ما پیسې خو د حرام پکې څه نشته که نه، یاره حرام به غلی شو. ما ته چې څه ګټې ستا یقین دی چې ټول حلال دي بیا غلی شو، ما وینه دقه ده. او دا خو ښه صحیح د تعبیر اگر رموز چې سړی استعمال کړي وګوري او د انسان هغه حالاتو ته وګوري. نو خبره مې دې پورې کوله چې یو نیم سمن ختئ مونځ نه کوي. اوس ګوره فرض مونځ نشته، روجې نشته، زکات نشته، فحاشي کوه، نشې کوه، تماشې کوه، دروغ وایه، دوکې. خو که خوب مې ولیدو نو دې له به اوس د مشرق نه مغرب ته م ځم او د مغرب نه به مشرق ته ځم، خو د دې تعبیر به زه معلوموم. نو ژوند د خوبونو د لاسه مفلوج کومه که معلومات یم کې نو داسې ووایه وایي زه به معلومات وکړم، نور چې څه زما په نصیب کې دي هغه به کېږي. د الله نه به د خیر سوال کوو او الله ته به سوال دا کوو چې یا الله د شر نه م ساته. خو ژوند به نه ودرې ګورې، ژوند به نه ودرې. یعنې نږدې ورځو کې یو خور دا سوال کړی و چې ما خوب لیدلی و، په خوب کې ما یو خپل لیدلی و، یو هلک مې لیدلی چې هغه زما خپل دی او هغه سره زما نکاح شوې ده، خوب مې ولیدو. اوس د دې د لاسه زه دا څومره رښتې چې راځي زه ورته انکار کوم ځکه چې ما خوب لیدلی. نو ما دا خو ته غلط کار کوې، دا خو یو خوب و. آیا لازم 100% داسې څوک ویلی شي چې د دغه هلک سره به ستا واده کېږي؟ که هغه هلک د دې کیسې نه خبر هم نه دی، هغه ځان له بل ځای کې واده وکړي او یو زنانه په دې انتظار ناسته ده چې ما خوب لیدلی. دا اوس وګوره د خوب د لاسه خپل ژوند یې مفلوج کړو، ویې درو. ښه ښه رښتې به راشي، کېدای شي دا زنانه ورته ووایي چې یاره زما نه دي په کار ولې ما خوب لیدلی. ښه او کېدای شي دغه هلک سره ته واده وکړې او بیا ارمان کوې چې له دې نه خو هغه رښتې ښه وي کومې چې ما واپس کړې وي. بېدینه وختو، هغه ظالم وختو. نو مقصد زما د خبرې دی چې دویم قسم خلک هغه دي کوم چې دا خوبونه مني چې دوی بیا په دې کې غلو کوي دننه سم پورې پیسې ورکوي په دې باندې چې د دې د تعبیر زه په څه طریقه راوباسم. دریم قسم خلک الله اکبر دوی دا بیا په دې مؤمنانو کې په منځنۍ لار روان دي. که د خیر خوب یې ولیدو خوشحاله شي، شکر د الله ادا کړي، داسې تګو دوک هم شي لږ چې زه تعبیر وله معلوم کړو. که داسې څه د شر او د یرې ولیدو جو الله ته وایي ما د شر نه ساته، د شیطان د شر نه، د مخلوق د شر نه مې ساته. خو داسې نه کوي چې د هغې د لاسه خپل ژوند څه کړي هغه ودروي چې نه 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 هر وخت به ګوره د الله نه ښه امید ساتي، د الله نه به ناامیده کېږي نه د یو خوب د لاسه. او موږ ته دا پته هم نیسي چې دا خوب دا اوس د الله طرف نه دی که نه دی. بیا ګوره
دا راته بله فایده ذکر کړم دا ګوره ډېرې اهمې فایدې دي چې کوم نن بیانېږي د خوبونو په باب کې کوم خلک چې خوبونه ویني دا یو څو قسمه دي دا خلک چې خوبونه ویني خوبونه څوک ویني ډېر ګران سوال انسانان چې څوک د کې خوب ویني تاسو به د خپل جواب کې ټول د تذبذب ښکار یې ښه صحیح جواب انسانان ویني که نه نور څوک ویني چې زه ما انسانان وي هغه زر جواب بدل انسانان او دا واضح د خوب کې بیداره څوک خوبونه ویني د بیدارې هغه خوبونه نه وړي لکه سړی کله ناکله چې ګډې وړي شروع کړي که نه چې هغه د عقل نه لري نه بل ورته ته په ویښه خوبونه ویني دا هغه جدا خوبونه یې تعبیر مبیر نه وي هغه انسان ګډې وړي ویلي کیا دي یعنی خبره غیر معقوله ده غیر معقوله نه هسې دا غیر معقوله خبرو پورې یو قصه راځي زموږ یو ملګری و کیدی شي چې زما دا بیان وموري ما هغه یو ځای سبق ویلو سکول کې او قرآن کې یو وخت تېر کړی او ډېر ګپ شپي وو ما هغه به ډېر وخت تېرو بیا به د هغه پلار یو تجارت به کوو نو کله نه کله به دی هلته کېناستو زه به یې خواله لاړم ګپ شپ به موږ لګو هغه ما ته وایي چې یاره زما دې زړه کې یو خبره دا هغه د ویښې خوبونه دي ها وایي زما دې زړه کې یو خبره راوړي ډېر وخت ما څه وایي زه یم چې زه دلته ناست یم دې دوکان کې او دې دفتر کې لکه هسې او دې کې د یو ملک یاد کړو چې هغه ملک باچا یو مرغۍ یا یو توتي راولیږي چې دا د چا په اوږه کېناستو هغه له به زه خپله لور ورکوم او وایي زه ناست یم او دغه مرغۍ راغله ما ورته وایي د دې مرغۍ په انتظار کې د تجارت د ګډوډ نه چې که نه پلار د سرمنه اړوي بیا دا هغه د ویښې خوبونه دي ګډوډې کیسې دي د دې څه تعبیرونه نه خوب موږ هغه بیانوو لازم بعض ملګرو وایي چې انسان ودی نو لازم به ودی نو انسان ویني او کله ویني چې ودی خو دا انسانان ټول یو شان نه دي ټول د دوی په سر کې انبیا دي د انبیاو خوبونه همیشه رښتیني د انبیاو خوبونه همیشه رښتیني په انبیاو پسې بیا څوک دي نیکان خلک کله چې ګناه هم کېږي نیکانو نه هم کېږي ګناه خو نیکیان یې ډېرې دینداره خلک نو د دوی خوبونه اکثر رښتیني همیشه نه وایم اکثر رښتیني او بیا دریم قسم خلک دي فاسقان فاجران چې ګناهونو کې سم ورننوځي دین نه لري دي ګناهونه یې ډېر دي په نسبت د دیندارۍ او د نیکیانو نو د دوی خوبونه کله ناکله رښتیني څلورم قسم خلک هغه دي چې هغه کافران دي هغه منکر دي د الله نه د الله دین ده نو نادرا شاذ و نادر د دوی خوب رښتینی خبره مې د کافر ته هم ګوره رښتینی خوب راتلی شي څوک داسې نشي ویلی چې نه کافر بلکل رښتینی خو هغه چېرته شاذ و نادري پته نشي تاسو ته به یاد وي که نه ځکه چې ما ته څوک داسې نه ښکاري چې هغه د ځان سره ثبت کوي یا یې لیکي خو ټول تکړه ناست دي دا به یاد شوي چاته څوک ما ته دا څلور قسمه خلک نه دا څلور قسمه خلک به څوک ما ته ذکر کړي څنګه چې ما ذکر کړو انبیا دي چې د خوبونه همیشه رښتیا بیا نیکان دي نو څه دي اکثر رښتیني بیا وایي مسلمانان دي وایي دویم نیکان دي او دریم مسلمانان دي نه ما نه دي کله ناکله رښتیني څلورم قسم شاذ و نادر رښتیني هسې دا مې ته خو چې سړی داسې ناست یو ګوري که نه هغه ته دا یادېږي او اکثر چې دا مسلې ګډې وډې بیان کړي که نه وایي پلاني عالم داسې ویلي پلاني داسې ویلي او بیا یې څه بیان یې کړي هغه دا قسمه خلک بیانوي
لکه یو خبرې د دې چې ناستي که نه او څوک چې بل ځي چې بهر وځي چې بیا دویم قسم خلک چې دي هغه نیکان مؤمنان دي او شاذ و نادر د هغوی خوب رښتینی شاذ و نادر د هغوی خوب رښتینی خبره یې هلته مهلته کړه څلورم قسم خلک چې دي هغه کافران دي او د دوی خوب چې دی کله ناکله دروغجن وي د دې څه وایي کله ناکله دروغجن وي نو څه مطلب شو اکثر رښتیني د کافرانو خوبونه دا چې کله داسې ډډه لګولي او ناسي بعض مسلې هغه توجه غواړي اساني څه ګرانه خو نه دې کومه داسې اوږده فلسفه بیان شو بیا خوبونه به څو قسم دي دا اوس اهمه مسله ده دا موږ په دې درس کې اخرنۍ مسله بیان کړو حالانکې د خوب دا مسله ګوره ډېره تفصیلي ده انسانان چې دا کوم خوبونه ایني دا په څو قسمه دي نو حدیث کې ښه واضح راغلي چې دا 3 قسمه دي حدیث کې راغلي دي په صحیح مسلم کې حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې آخره زمانه کې به د مؤمن دیندار مسلمان خوبونه به چېرته دروغجن کېږي نه واصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا دې خبرې ته خیال دی وی په تاسو کې به رښتیني خوبونه هغه څوک کیني چې په خبرو کې رښتینی دا ما ته اوس هغه دویم قسم ذکر کوو هغه مسله ما دې ځای نه ته بیانه کړه چې د نیکانو خلکو خوبونه اکثر رښتیني دا به دلیل دی چې تاسو کې یو سړی په خبرو کې څومره رښتینی دومره په خوبونو کې رښتینی معنی دا شوه چې څومره ته دیندار یې دومره ستا خوبونه رښتیني بیا رسول صلی الله علیه وسلم مخکې وایي والرؤیا ثلاثه او خوبونه په 3 ډوله دي فالرؤیا الصالحه بشرى من الله ښه خوب صالح خوب نیک خوب دا د الله د طرف نه او دا زیری د الله د طرف نه نو اولنی قسم موږ سره څه شو رؤیا من الله ښه خوب چې مؤمن لره خوشحالۍ خو مؤمن لره دوکه کوي نه په دې نقطه پوه شو ته پوه شو څنګه خو ما یې دوکه کوي نه څه دې څه مطلب شو دوکه کوي نه عمل نه پرېږدي بارک الله فیک لکه اوس یو سړی د خوب یې ولیدو خوب یې ولیدو الله د طرف نه ښکلی خوب یې ولیدو چې دی کامیاب شوی دی او څه داسې څه یې ولیدو چې د الله خوښ دی او بس بیا هغه جانماز یې هم راټول کړو هغه قرآن مصحف چې کوم و هغې ته هم غلاف واچو کېښود ولې لکه خوب کې خو ما ولیدو که نه ښه خوب مؤمن لره خوشحالۍ خو دوکه کوي نه دا مسله یاده که یا داسې یو سړي خوب ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولیدو او ښه صحیح ولیدو د هغې نه بعد د خواوشا د مسلمانانو ته ټولو ته دی اوس په دې نظر ګوري چې دا ټول بېدینه خلک دي او زه په دې ټولو کې دینداره الله ته رسېدلی سړی دې خوب دله فایده ورکړه که نقصان یې ورکړو نقصان یې ورکړو نو داسې نه چې ته خوب نیم وینې او بیا دې بریک نه لګي دا اکثر د عوامو کې کېږي ما لیدلي او بیا قصه به م راوالي ته به اوس لکه عامه قصه کې عامه خبره به دې به اګر راته وکړي جمعه هم 2-3 پیرې پیغمبر لیدلی ده او بس نو چې بیا ورته مخ ته وګورې لباس ته ول وګورې نو نه مخ هغه شان دی څنګه چې رسول وسلم نه لباس هغه شان دی نه لین دین هغه شان دی او ډډې لګولې دی ما پیغمبر لیدلی نو اولنی قسم شو ښه خوب رښتینی خوب چې د الله له طرف نه او دا مؤمن لره خوشحالۍ دوکه کوي نه دا مسله یاده کړه دویم قسم خوب چې د حدیث کې ذکر شوی دی ورؤیا تحزین من الشیطان یو حدیث کې راځي منها اهاویل من الشیطان لیحزن بها ابن آدم او دویم قسم هغه چې د شیطان د طرف نه
د شیطان د طرف نه انسان لره خفه کوي، په غم کې اچي. شیطان د طرف نه چې د انسان په غم کې اچي. یریم و تخویف من الشیطان، یو روایت کې دې سره دي شیطان د انسان یری، او دا اکثر دغه خوبونه دي. د غره نه راولېدم، منډې مې وهلې، بلا راووته، قبر ته ورغلم، مړو نیولی ومه. اکثر چې په دې طریقې سره یې که نه چې څه ناشنا ناشنا قصې پکې بیانېږي، نو دا د چا د طرف نه وي؟ شیطان د طرف. صحیح مسلم کې حدیث دی، جابر رضی الله عنه وایي یو بانډچي راغلی او رسول اسلم ته یې خوب بیانو. وی خوب دا دی، هلته به رسول سلم وایي که چا خوب لیدلی بیان یې کړي. بانډچي وایي ما لیدلی او راغی بیانوي، راغلی دې دپاره خوب دا دی ان رأسي قطع، چې زما سر پرې کړی شوی دی، فانا اتبعه، دا سر زما نه مخکې منډې زه به شاته منډې. خوب دی لیدلی دی. وی رسول سلم ورټو، وی لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی المنام، شیطان د باندې لوبه وکړه په خوب کې، ته بیا راځي خلکو ته یې بیانې. نو شیطان دې په ځان پورې وخانده او خلک هم خاندې. زموږ اکثر خوبونه دی که نه؟ که نه تاسو ټول هغه خوبونه یې چې الله طرف نه زیري، دا خوبونه به کوم شیطان سړي ته راولي؟ دې توجه مه ورکوه، دومره توجه چې سره، او بیا ته په ځان پورې خلک خاندې، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ځان پورې خلک خاندې نه. لکه دا څه خوب دی، د سر زما نه مخکې راونده زه پسې منډه وهم. بعض وایي د غره په څوکه ولاړ یم او کته ټوپ وهم او ټوپ نشم وهلی. نو زموږ څوک وي ته ټوپ نشي وهلی، چغې مې وهلې او چغه مې نشي وهلی او بس دغه کسانو نیولی وم او داسې. نو دا خبرې دا د شیطان د طرف نه. د دویم قسم خوب دی. دریم قسم خوب چې د حدیث کې ذکر شوی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. دریم قسم خوبونه هغه دي چې د یو سړي د یوې خبرې سره ډېر سوچي چې په خوب کې یې وویني، او دې ته حدیث النفس هم وایي. دې ته حدیث النفس، هغه خبرې چې انسان یې ډېر سوچ کوي، دا ورته به څه کې راشي؟ دا ورته به خوب کې، او دا ډېر کېږي. اکثر خوبونه چې دي الله عالم کې دي، زما دا خبره کمزوري وي، خو څومره چې ما ته ښکاري نو اکثر خوبونه هغه په دې څومره کېږي. حدیث النفس. ومنها ما يهم بالرجل، لکه سړي ورسره غم او سوچ، لکه د مسافرو به ویلو ځه، مسافر ګډ سوچ د څه سره دی؟ کور سره، بچو سره، ملک ته لاړ، غالبا دې دغه خوب ویني، ملک ته تللی یم، جهاز کې ناست وم، جهاز نه کوزېدو، جهاز ولاړ، کور ته چې ورغلم حدیث دې نه دومره توجه مه ورکړو، دا تا سوچ کړی دی. یا یو سړی د شپې چې ویده کېږي، تاجر دی، د حسابونه اړی راړی چې ویده کېږي، دا سوچ کوي نن مې وګټلی، نن مې وبېل. خوب کې دی ویني ګراک ډېر راغلی، خوب کې ویني ګراک دسه راونه، ټوله ورځ ناست یم دوکان خوا کې، بیا ګرځي. یاره خوب هیله خوب یو څو ورځونه هیله ښه خوب دی چې دوکان کې دقه شان ناست یم، څوک نه راشي. نو دا خو ستا هغه سوچونه یې ټول. یا لکه د ځوانانو اکثر سوچونه صحیح واده، یاره خوب نورې چې واده مې وکړو، الله دې رښتیا کړي. اوس مې خلک سره پیټي کوي چې یو ته منډه بل ته منډه وایي، ته دې تعبیر معلومې. تعبیر واضح قصه ده چې ستا دغه سوچ دی تا ته راځي. یو سړي بچي نه کېږي، دغه یې سوچ دی، یو زنانه بچي نه کېږي، دا یې سوچ دی الله والا بچي را کړه، خوب ویني چې الله زوی را کړه، الله لور را کړه، او انشاءالله الله به یې درکړي، او دا هغه سوچونه یې چې ته یې کوې. نو دا قسمه خبرې انسان ته هسې هغه سوچ کوي، چا مبارک یې لګي، دی بیا په دې په تعبیرونو پسې کوي. لکه یو سړی د چا سره ظلم کړی، یو سړی د مظلوم دی، موږ یو سړی د مظلوم دی، ظلم ورسره چا کړی، په مخه دې دا سوچونه کوي چې دې سړي سره څه وکړم. د زمانې چې دا پیسې خوړي، سړي ته سوچي که نه وي؟ د زمانې چې دا ځمکه نیولې ده، د زما دا حق چې نه راکړي،
دا ما سره چې راته وکړو خوب د ولیدو چې دغه سړی رانیولی دی د هغه سره یې جګړه کړې د هغه یې والی مګر زه به تعبیرونو پسې دا واضح ده تا ډېر سوچ کوو ځکه ته راغلی او شکر له وباسئ چې خوب کې دغه ربولی دی ظاهره کې ته په دې سوچ کې زه ورسره څه وکړم لا بیا په خوب کې خو دې سره څه وکړو که بس خبرې موږ هسې چې دی غټې مسلې ته جوړې کړو یو سړی دی دا سوچ کوي چې زما خپل ښکلی کور وی ځمکه مې وی جیداد مې وی اوس یې نه رسي دې خوب کې دا ویني چې ما اخېستې ده ځمکه الټه به موږ دا ووایو چې د الله نه ښه امید ساته وابلې انشاءالله خو دومره بیا دې له توجه ورکول چې انسان سم لیونی شي پسې دا نه ده پکار ها مسلې ډېرې پاتې دي خو ټیم موږ سره یو څو منټه دی زه صرف اخره کې به دا ذکر کړو چې څه کول غواړي چې کله انسان ښه خوب ویني یا بد خوب حدیث په رڼا کې دې باره کې ښه صحیح حدیثونه راغلي اول کار به دا وکړي چې ښه خوب دې ولیدو ښه خوب دا یقین به ساتي چې دا د الله د طرف نه دی نو شکر به د الله ادا کړي الحمدلله دویم د ستا دپاره زیری دی دریم هغه چاته بیان که چې ستا خوښ دی هغه چاته مه بیانوه چې ته بدي شي ستا بدي شي یو بل سره هم نه لګي هته یې مه بیانوه نو هغه چاته بیان که چې ستا ورسره طبیعت لګي ملګرتیا ده محبت دی څلورم ورسره دا خبره زیاتي یاده که که تعبیر راویسته غواړي نو هغه چاته بیان که چې هغه په تعبیر باندې پوه وایي څو خبرې شوې کمی نه اول به دا اوله خبره دا دی چې دا د الله د طرف نه دی نو په دې به شکر د الله ادا کړي زیری د ستا دپاره په دې به خوشحاله شي هغه چاته بیان کړي چې چا سره دې لګي دریم څلورم هغه چاته بیان کړي که تعبیر غواړي چې هغه په تعبیر پوهېږي او ګوره یعقوب علیه السلام خو زوی ته نه ویلي یوسف علیه السلام ته لا تقصص رؤیاک علی اخوتک دا خوب دې وروڼو ته مه بیانوه ځکه چې هغوی ستا سره نه لګي حسد د سره کوي ښه که دا بد خوب دې ولیدو مکروه خوب دې ولیدو نو بیا به یو څو کار کوي اولنی کار سوال به وکړي الله ته چې الله ما د دې خوب د شر نه وساته دویم کار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي درې پیرې دګې د شیطان د طرف نه دی دریم ګس طرف ته به درې پیرې لاړې ټوکي څلورم په کوم اړخ چې پروت وي هغه به بدل کړي پنځم پابسي مونځ به وکړي چې بلکل ستا هغه طبیعت برابر شي د بد خوب سره د انسان طبیعت ډېر ګډوډ شوی شپږم کار به دا وکړي چې چاته به د سره نه بیانوي بلکل به چاته نه بیانوي شیطاني خوب اخرنی کار وم دا یقین به ساتي چې دا ماته هېڅ نقصان نشي رسولی یېرېږه مه په دې او دا صحیح بخاري کې دا حدیث د رسول وسلم د دې خوب په باره کې وایي وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره سوال به وکړي الله ته چې الله ما د دې بد خوب د شر نه وساته او دا خوب رسول الله وسلم وایي چې دله به نقصان نه ورکوي او دا ما چې کومې خبرې ذکر کړې که نه دا اووه کارونه دا ټول ګوره په حدیثونو کې راغلي دي نو ما څه ذکر کړو بل څوک دې بیان څه اولنی کار به دا وکړي چې الله ما دا به ووایي چې الله ما د شر د دې خوب نه وساتي دویم درې پیرې به اعوذ بالله ووایي درې پیرې به ګس طرف ته لاړې ټوکي څلورم اړخ او ډډه به بدله کړي پنځم مونځ به وکړي شپږم چاته یې مه بیانوه اووم دا یقین به ساتي چې دا خوب ماله څه نقصان نه راکوي په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله که الله ژوند راکړو او توفیق نو یو نشست به کیږو په دې عنوان سره د خوبونو تعبیر یعنې موږ ته د خوبونو حقیقت اقسام د خوبونو د خلکو اقسام په دې باب کې ټول موږ ته معلوم شو او د خوبونو تعبیر څنګه او څنګه نه
دا به چې ته بیا په بله موقع بیان کو. رب العالمین دې منګه د شیطان د شر نه او د بدو خوبونو د شر نه وساتي، او الله رب العزت منګ ته زیری دنیا و آخرت کې راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.